منه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ و روغ خوښ او خوشحاله به یاست. دا که ستاسې لومړی راتګ وي زموږ چینل درسره فالو او سبسکرایب کړئ، ځکه چې د ټول نه مخکې زموږ اپډیټ ویډیوګانې در تاسې پورې در ورسیږي. او که تاسې چیرې زموږ سره نوي یاست نو کولی شئ زموږ په ټلګرام چینل کې زموږ سره یوځای شئ، په واټساپ کانال کې هم راسره یوځای کېدای شئ. هلته موږ تاسې ته د موبایل جالبه زده کړه، همدارقم د پري ماینینګ پروژې معرفي کوو چې موږ تاسې ته بغیر له پانګونې څخه ګټه ورسوي. هغه پروژې تاسې ته هلته معرفي کوو. نو که نوي یاست خامخا راسره پاتې شئ او زموږ چینل درسره فالو کړئ. نو د نننۍ ویډیو مې په دغه اړه د ملګرو چې موږ تاسې څنګه کولی شو چې زموږ ځینې یو اپلیکیشن وي، البته چې یو چا د موبایل راواړوو، هغه زموږ په موبایل کې نه ثبتېږي. که را ډاونلوډ کوم نه ثبتېږي. کله چې موږ تاسې پروژګاه ته ورسو، ځینې اپلیکیشن یې موږ ته دغه ښیي چې وایي دا ستاسې په هېواد کې کار نه کوي. نو د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره تاسې خامخا ویډیو درسره وګورئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، دغه طریقه ورسره وکړئ، نو ستاسې په موبایل کې چې کوم اپلیکیشنونه دي 100% به ثبتېږي. د وخت دپاره به د دې مشکله سم خلاص یاست. ډېره خوندوره طریقه ده. د ویډیو تر پایه وګورئ. نو په چینل کې خامخا راسره پاتې شئ. زموږ ټلګرام چینل ته ور واوړئ. البته موږ په ټلګرام چینل کې تاسو ته هر رنګه معلومات هلته نشرو. که چیرې یو بل مشکل زموږ سره هلته کولی شئ چې هلته مستقیم رابطه وکړئ، چې موږ تاسې هلته خامخا یا زه یا بل ملګری به ستاسې د پوښتنو جواب درکړي. نو دغه زموږ د ټلګرام چینل دی. نو اوس ملګرو زه به تاسې ته زموږ د ټلګرام چینل در معرفي کړم. لومړي کومنټ کې به ما تاسې ته لینک اچولی، خامخا راسره جوړ. دلته موږ ملګرو تاسې ته روزه ویډیوګانې، که چیرې ستاسې لمبر مسدود وي هغه هم کولی شئ چې خلاصې کړئ، ریپورټونه، همدارقم نورې جالبې طریقې تاسې ته اپډیټ معلومات ټوله پر ټلګرام چینل، واټساپ کانال، ګروپونو کې تاسې ته خامخا نشر کوو. راسره یوځای شئ. دلته تاسې کولی شئ چې زموږ تېر شوي ویډیوګانې وګورئ، په ډېره خوندوره کوالټي کې کولی شئ چې ویې ګورئ، راسره پاتې شئ. نو ملګرو راځم په ویډیو پیل کوم. د دې نه مخکې تاسې باید ملګرو یوه یادوري درته وکړم چې لومړی باید تاسې پلی سټور جوړ کړی وي. پلی سټور ډېر مهم دی، یعنې پلی سټور یا پروژګاه دغه چې ځینې موبایلونو کې شاید نه وي جوړ، هغه هم باید تاسې جوړه کړې وي. چې دغه جوړه وي ستاسې اپلیکیشنونه به مستقیم ثبتېږي پکښې کې. نو راځه پر پروژګاه یا پلی سټور باندې کلیک اخلو چې موږ تاسې څنګه کولی شو چې د دغه ستونزې مخه ونیسو چې موږ د یو چا څه اپلیکیشن راوړو هغه نه ثبتېږي. نو کله چې موږ تاسې پروژګاه ته رالو، د هغه نه مخکې باید موږ تاسې راسو دغه ځای ته. کله چې دلته رالاست، همدغه خپل پر نامه باندې تاسې یا جیمیل جوړ کړی وي، دلته به پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ نو ډایرکټ به راسئ دغه خانې ته به راسئ، دلته به راسئ. کله چې دلته رالاست پر دا ځای مو کلیک وکړئ، لږ لوډینګ نیسي، لږ صبر ورته کوو. نو اوس ملګري موږ تاسې څنګه کولی شو چې دغه اپلیکیشن یعنې دغه طریقه ورسره وکړو چې موږ تاسو په موبایل کې هر اپلیکیشن به ثبتېږي. نو دلته به راسو ملګرو کوم ځای ته، دلته به راسئ، پر دغه سیټینګ آپشن به کلیک وکړئ. البته دلته دا سیسټم موبایل هغه اپلیکیشنونه تاسې ته ښیي چې دلته تاسې ته فعاله دي. ګوره اوس ما ته کیمره ده، همدارنګه واټساپ دی، نور دنیوي اپلیکیشن زما په موبایل کې فعلا دلته وجود لري چې زه استفاده ځینې کوم. په دا ځای کې تاسې ته ښیي. نو راځه ملګرو دلته پر دا ځای کلیک کوو. نو اوس ملګرو موږ تاسې څنګه کولی شو چې داسې طریقه ورسره وکړو چې زموږ ستاسو په موبایل کې هره برنامه دلته خپله تاسې کتلی شئ چې ټول دلته نوشته دي، او دغه سیټینګ به ورته بند کړئ. سیټینګ به دا هم ورته بند کړئ، همدارنګه دغه سیټینګ به هم ورته بند کړئ. کله چې مو دا داسې پر دې خانه کلیک وکړئ، ګوره دلته موږ تاسې ته لیکلي چې مثال خاموش کړئ. خاموش کولی شئ دغه برنامه چې تاسې هر اپلیکیشن کولی شئ چې ثبت. نو پر دې به کلیک وکړئ. تاسې که کوم موبایل کې کود وي هغه کود به ورته خلاص کړئ. ګوره دواړه په یوه کلیک سره بند شوه. نو چې دا طریقه مو ورسره وکړه ملګرو، نو نور به قرار د پلی سټوره څخه ووځئ. ستاسې موبایل کې چې هر اپلیکیشن نه ثبتېدی، بالکل به هغه مکمل پرې کولی شئ چې ثبت کړئ. که د کوم ملګري سره واړوئ، یعنې وخت واټساپ موږ د یو چا سره واړوو نه ثبتېږي، د هغه نه مخکې چې ستاسې په موبایل کې ډیټا وي دغه سیټینګ ورته وکړئ، نو ستاسې په موبایل کې به هر څه بالکل ثبتېږي. که مو ویډیو خوښه شوې چینل درسره فالو کړئ، یو کومنټ، یو لیک ورته وکړئ، در بلې دغسې ښایسته ویډیو پرې. د الله په امان.